أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن آیا پس هغه کس يعلم چې پوهیږي انما چې بشکا هغه څه انزل چې نازل شوی دی الیک تا ته من ربک استاد رب د طرفنا الحق هغه حق دی کمن دا پشان د هغه چا دی هو اعما چې هغه ړوند وي انما خبرداده بلنه يتذكروا نصيحت قبلوي اولو الالباب خوندان د عقلونو الذين هغه خلق يوفون چې دوی پوره کوي بعهد الله وعدد الله تبارك وتعالى ولا ينقضون الميثاق او دوی نماتوي وعده والذين او هغه کسان يصلون چې دوی یوځای کوي ما هغه امر الله چې حکم کړی دی الله تبارک وتعالى به په هغه سره ان یوصل دا چې په وست کړی شي ويخشون ربهم او دوی یریږي د خپل ربنا ويخافون او یریږي سوء الحساب د بد حسابنا والذین او هغه کسان صبروا چې صبر وکړو دوی ابتغاء وجه ربهم د پاره د غختلو د لټولو د رضامندۍ د رب خپل واقاموا الصلاه او دوی قائمي منزلرا وانفقوا او خرج کوي دوی مما د هغه سنا رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دوی ته سرا په پټا وعلانیتا او پخکارا ويدرؤون او دفکوي دوی بالحسنه په نیکه سره السيئه بدی اولئک دغه خلق لهم اشتدي د دوی د پاره عقب الدار د اخرت کور جنات عدن شباغون دي د همیشه اوسېدلو يدخلونها دی بداخليږي دیتا ومن او هغه څوک صلح چې نیکان وي من آبائهم د پلارانو د دوینا وازواجهم او د خزو د دوینا وذرياتهم او د اولاد د دوینا والملائکه او ملائکی يدخلون عليهم داخليږي بد دوی طرف ته من كل باب د هر یوې دروازې او دا به وای سلام علیکم سلامتی دی وی پتاسو باندې بما صبرتم په سبب د هغه چې صبر کړو تاسو فنعم عقب الدار نو ډیر خدي د اخرت کور والذین او هغه کسان ينقضون چې ماتوي عهد الله وعدد الله تبارك وتعالى من بعد ميثاقه پس د پخولنا ويقطعون او دوی کټکوي ما هغه امر الله به چې حکم کړی دی الله تعالی په هغه سره ان یوصل دا چې په وسکلی شي ويفسدون في الارض او دی فساد کوي پس مکه کې اولئک دغه خلق لهم اللعنه د دوی د پاره لعنت دی ولهم سوء الدار او د دوی د پاره خراب کور دی الله يبسط الرزق الله تبارک وتعالى فراخ کوي رزق لمن هغه چا د پاره یشاء چې اوغړي ويقدر او تنگوي وفرحوا او دوی خوشاله دي بالحیات الدنیا په جون د دنیا ومل حیات الدنیا او ندی جون د دنیا فی الاخرته په مقابله د اخرت کې الا متاع مگر سودا لگا مگر سامان لگ